نن به انشاءالله لاست وی سي یا ویو کې ګوره مو سره دا ویوز درته ښیي یعنی د صفحې والا ویو ته ښیي صحیح یا مو سره ریډ موډ د پرنٹ لیاوټ دی ویب لیاوټ دی وغیرہ وغیرہ مو سره مختلف قسم کې لیاوټ کې صحیح یا فار ایگزامپل چې کې تو لیکن وکړو مساوي رنت ریډ موډ باندې کلیک کا دا ته دا چې موډ کې ښیي چې واضح پړاویږي صحیح شو کوم څوره صفحې کې لیکن کړوي دوه صفحې درې صفحې د ځکه تو سره راځي دینه بغیر مو سره د ریډ مون نه ډایرکټ بینو سر وډیو ناز کې مو بٹن غلط ہوا صحیح شو لیکن دا کو مساوي رند ځکه ګوره تو سره د لیاوټ دي کې خي دي ځنن تلش صحیح شو به مو سره د ویو کې بل مو سپرنټ لیاوټ نارمل چې کوم دا مو سپرنټ لیاوټ پیج دی چې کوم نارمل لیکن کو سه نارمل پرینټینګ ونه کو مو سپرنټ لیاوټ دی بل مساده ویب لیاوټ کوم د انټرنیټ لیاوټ د انټرنیټ صفحاتي صحیح یا د ګور دي کې صفحات ته پرنٹ لیاوټ او ویب لیاوټ کې ځکه تور ته هډینګ ولیکل فار ایگزامپل مسره ده بول لیکل کنټرول انټربل پیج ته لور شه صحیح شو اوس دا ګوره د پرنٹ لیاوټ کې ته دا یو صفحه خي پرنٹ لیاوټ کې ته یو صفحه خي صحیح یا مولوی صاحب مصالحه دایا خپل قوت پرېږده خب دې کې ګوره مو سره یو صفحه خي په پرنٹ لیاوټ کې کته لور شي ویب لیاوټ باندې کلیک کا ویب لیاوټ کې دا ته څو ګوره ټول یو صفحه ویب لیاوټ کې مو سره نورې صفحې نشته ټول یو صفحه څو لیکن کې بس یوې صفحې کې به تو سره کیږي آبجیکټ اندی ته انسرټ کوي شي پکچر یا شیپ وغیرہ دا آبجیکټ مو سره صحیح یا بیا پرنٹ لیاوټ باندې بل مو سره دی لیاوټ باندې سره کو ته سیو ځل ګګ څنګه راوړي ویب لیاوټ ته لوړی صحیح شو ځکه چې کوم د مو سره ګوره دي نه تتلش پرنٹ لیاوټ صحیح یا دي نه تور تتلش بل مو سره د ډرافټ ته مثال ډرافټ مو سره د لیاوټ ته ګوره دي چې ز آبجیکټ انسرټ کوم قبله دی خوره قبله مو شه داسې وو چې لونه داسې شو تاسو په سبب څه صحیح شو دې کې ګوره ز څم ویو ته ویو کې مو سره ډرافټ ته ډرافټ کې ګوره ز څم انسرټ ته انسرټ کې څه شیپ انسرټ کوم کنټرول سره ته نه کاپی وباسته شي دا ګوره د مصاف د لیاوټ کې خي په پرنٹ لیاوټ کې خي کزل اور شم ویو ته ویو کې مو سره ډرافټ باندې کلیک کوم ډرافټ کې مو سره څه راخی نه او آبجیکټ تو سره څه کوي نه خي دا مو سره انټرنیټ وان لیاوټ ته خو آبجیکټ کوم دغه تو سره نه خي بیا پرنٹ لیاوټ ته لور شبه دي کې تو سره شو کوي صحیح بل مو سره د آوټلاین دی آوټلاین د لپاره وګوره پیاله لور شي ویو ته ویو کې مو سره آوټلاین لیول ته لور شي فار ایگزامپل مختلف قسم کې هډینګز دي تو سره ما ورته بیا ولیکم سره دا یا الازه کې مولیکل ځای کې ګوره د دې ترځي نیویګیشن ته نیویګیشن ورته دي نه ته باندې کا بل مصادف فار ایگزامپل انډیا دی تعالی کې مسلم مختلف قسم کې هډینګز مو موجود دا ټول هډینګ 1 دی صحیح دا ګوره د پاکستان ته اوس هډینګ جوړوي د جلور شه د کرسر دی کې ګوره مو سره بلینکینګ کوي د پر لور شورته مو سره څه وکم ډیموټ پلس نشون رانه جوړ شي صحیح شو بیا د لور شورته مو سره ډیموټ دوه مته کلیک کړئ کې پلس نشون څه کوم نه جوړیږي غو مو سره سپریټ هډینګ جوړیږي صحیح شو ځکه ګوره ته د جنم سره مثال مختلف قسم کې هډینګز موجود کو صحیح شو کته مثال ځکه بیا پروموټ کې پروموشن سره تو سره د بیا هډینګ ختمي کې هډینګ ون ته راځي صحیح دینه بغیر څه کوم د سره ګوره زم
پاکستان هډینګ ته خپل مسلسل لیکن دي کوم زه کله انټر وکم پلس نشون مسلون دی رول یعنی چې موږ دا هډینګ حالات کې دی صحیح دا نورمال حالات د راوستنو لپاره به ته شي کوي ډیموټ ټو باډي ټیکسټ باندې کلیک مساوي رند یا تور ته لیکل لورم صحیح شو مثال د تو سره بیل هډینګ دیجه تراشه زور ته هم د مو سره شي کا د ټول دی کې کولیپس کا د ټول ګوره پاکستان هډینګ کې مو سره دا هایټ کته بیا ایکسپاند کوون غوړي پلس نشون باندې کلیک کوا دا به ایکسپاند کیږي صحیح شو دا مو سره ایکسپاند کیږي دینه بغیر بل مو سره د مو اپ ته مو ډاون دی زور ته هم د کینیډا یا مثال د مو سره شي کا دینه مو سره مو اپ کا مو اپ باندې کلیک لورشه دیتا د ځکه مو سره دا چې هډینګ ته ورنه جوړوي شي که مو ډاون غواړي صحیح ما هډینګ باندې کلیک کا مو ډاون باندې کلیک او تو سره هډینګ بل نه بلوندې روشي صحیح بل مو سره د شو لیول دی ځکه زه ورته ګوره د مو کولیپس کړي زه کې ولاړم کولیپس کا زه ته څنګه مو سره څنګه ایکسپاند کا 3 لیول ایکسپاند کا 5 لیول ایکسپاند کا یا all levels مطلب سو کوم نورمال ټیکسټ ورسره لیکل غواړي ایکسپاند کا بل مو سره د شو ټیکسټ فارمیټینګ دا ګوره د هډینګ تو سره خپل فارمیټ ته کله تو سره لري بیا فارمیټینګ ونه ختمي کی شو فرست لاین اونلی دا ګوره د مو سره 1/3 ظاهري یعنی یو پیراګراف سو کوم دا یا ولین کې راولي صحیح د مو سره درې پیراګراف تی کسوري دی باندې کلیک دا ګوره تو سره پیراګراف مطابق د لاین تو سره کمی صحیح شو ډاکومنٹ باندې کلیک کړه چې تو سره مور کمانډز راوځي صحیح مو سره د کریټ باندې کلیک اورته د انډیا سکون دی نه زیو سپریټ هډینګ جوړوم صحیح دی باندې کلیک کړه د لور انټر کا بیا نورمال ټیکسټ د لپاره په دی باندې کلیک کا بس لیکن ورته کا ورته لیکوي صحیح شو بل مصدی باندې کلیک از ورته هم چې دی باندې ماته دا سپلیټ کا دا سکونده دا مسره سپلیټ کا دې ته لور شو ورته مسره څنګه سپلیټ دا ګوره د میز باندې ته سپلیټ کا کبه ته دې جن دې سلیکشن وکي ورته مرج کا سلیکشن ور دی ولا صحیح کې مرج باندې کلیک صحیح شو دې ته زرا سم ورته مسره کریټ سب ډاکومنٹ ان لینک نه بیا څه کیږي ختمي کی صحیح کریټ سب ډاکومنٹ ځکه چې انټرنل اون دی راځم به مو سره نورمال ټیکسټ د لپاره دایا زوج دی خپل لیکن نه کوم ته مو سره ډاکومنٹ ته غوړ کې انسرټ کوم انسرټ سب ډاکومنٹ باندې کلیک کا صحیح شو چې د سره ډاکومنٹ پروت وي مثال غوږه ته لوړ شه مثال دا د ورته د مو سره انسرټ هغه تو سره انسرټ کیږي ورکی صحیح شو دا چې بل ډاکومنٹ ورکې انسرټ کوي شي مرج باندې پوه شي سپلیټ باندې پوه شي صحیح بل مو ساده لاک سب ډاکومنٹ باندې کلیک کا دا به ته ګوره دا مو سره اول به سیو کوي کوم ځای کې سیو کوي سیوي کا صحیح شو اوس لیکن کوا مو کوم یو سیو کا بیا ورونه مزي باندې د مسره د کنټرول زد څه کله دا کلوز کی دنه مسره دا چې کلوز کیږي الوک چې ماته تسیو کې اوبس بیا اتوماتیک لوک شي صحیح دا ګوره چې کاریو هډینګ تو سره سپریټ رول مثال دا چې آوټلاین په ذریعہ سره ته مختلف قسم کې هډینګز جوړوي شي صحیح دنه بغیر بل مسره د ویو کې آوټلاین باندې پوي شي بل مسره شو دی شو ګوره د باندې کلیک کړه رولر د مسره رولر دی دا ته شو کوي مثال کا هایټ کوي
صحیح دا تو سره چې کدی نه چې کلیری کنده مو سره بیا هایډ بل مو سره ګریډ لاینز دی ګریډ لاین باندې کلیک دا مو سره ګوري دا ورډ اصل مو سره د ګریډ لاین کې جوړ دی خدا مو د شو کوونه لکه ایکسل دی صحیح بل مو سره نیویګیشن پین دی نیویګیشن پین دی کې تو سره یو ډایلوګ باکس باندې راځي صحیح مثال تور کې فایند کوي شي تور کې فایند کې فار ایگزامپل زور تور کوم سایز دا ګور چې تاسو ته مو سره اتوماتیک انډرلاین کو در سره یعنی دا کو در هایلایټ کو در سره صحیح شو اندازې کا هډینګز تاسو جوړ کړي هډینګز نه هایلایټ کړي دینه مخکې راته بلې ویډیو کې دا شوی دی صحیح پیجز هایلایټ کې پیج ته هایلایټ کړي نه ته سپریټ پیج کوم نه فایند کړي به دینه چک مارک لري کته سره بیا ختمي صحیح زه بلینک ډاکومنت ته سم مساوي رند ویو تلورشه ویو کې مسره زوم سورہ زوم تو کې مثال نارمل څه کوم دی 100 دی صحیح زه ورته 200 کا زوم اوکے کا د دې زومینګ ته زیاتیږي او سره نه کیږي نه کیږي او دې نه اتوماتیک کوي صحیح کله نه تور تور کې ورته فار ایگزامپل مسره 500 زومینګ ورکا اوکے کا تو سره زوم کیږي یعنی ټیکست تو سره زوم شي بیا ویو تلور شویو کې مسره څه دی زوم نارمل چې کوم دی 100% دی دی باندې کلیک کا نارمل حالت ته سره راځي بل مسره دی 1 پیج دی 1 پیج ته شو کوي دا ګوره 100 دی باندې کلیک کا مساوي رند ملټیپل پیجز ته شو کوي پیج ویډث یعنی تو صدا چې ویډ شو کوي تو صدا زومینګ کوم دی مثال دغه سره کیږي مناسب طریقې سره صحیح شو دینه بغیر بل مسره شه د نیو وینډو دی ځان دا ټیکست کوم دی ګور بل ډاکومنت ته سم لیکن ورکه کوم مساوي لورم ویو ته لور شه ویو کې ورته مسره نیو وینډو کې د سره دا کولوش اوس ورته ارینج وینډو ارینج باندې کلیک کړئ دا ګوره ټول وینډو تو سره ځکه دینه مخکې مو کومه دا کړیو ګاندر سره غلي ځکه صحیح دا ټول وینډو تو سره ارینج کیږي بل مو سپلیټ ته سپلیټ باندې کلیک کړئ دې باندې سپلیټ کوم وینډو د سره سپلیټ کیږي دا ګوره دا بیل شو کته ورته چې مثال مو سره ریمو کیږي در سره صحیح شو سپلیټ کړئ باندې ورته ویو ساید بای ساید کومه یو او ته مسره چې کوم د 3 ولا ډاکومنت مسره کې ویو ساید بای ساید د سره ویو کیږي صحیح شو دنه بغیر مسره ریمو سپلیټ باندې کلیک کا دا تو سره ریمو کوي صحیح شو بل مسره سویچ وینډو دی سویچ وینډو کومه وینډو ته چې ډاکومنت 1 ته چې 3 ته چې کوم ډاکومنت تو کولو کړی دا ګور اتوماتیک تو سره اوپن کیږي صحیح شو بل مسره میکرو دی میکرو ته ریکارډینګ کوي شي ځکه ګوره زدا ختموم لور شه میکرو کې مسره ریکارډ میکرو نام ورته ورکه څه نام ورکه فار ایگزامپل دا ورته ورکه کیبورډ نور ته شارټ کټ ورکوي شي فار ایگزامپل ورته ورکه کنټرول ای ساين مګ کلوز کا دا ګوره ځکه تو سره دا ریکارډینګ شروع شي صحیح شو زه سم هوم کې فار ایگزامپل ورته ټیکست مته بولډ انډرلاین پکوریا او ریډ مسره دی نو سایز لونه زیات کا صحیح شو څوره مثال ته دي کې راکې کوم شی ریکارډ کې غا ریکارډ کا دي کې کلیک کا سټاپ ریکارډینګ صحیح شو بل دا تلور شته فار ایگزامپل بلینک ډاکومنت تلورم څومره کړو کنټرول ای سوري دا بده کې تا ول ټیکس والی کې ټیکس هم سره مغه سیم شي زره سم بیا دي کې مساوي کنټرول ای ور باندې موږ اپلای کړو اتوماتیک اپلای شوی او صحیح ټیکس باندې تا اپلای کې به صحیح تاسو ته پته لګيږي لوشه کنټرول ای کنټرول زد انډو د سره ګور اپلای شو ور باندې صحیح کته دې ته لور شي ویو کوم سره میکرو ویو باندې کلیک کا صحیح دا ګور مسره ده رنه کور باندې هغه میکرو تو سره دي کې راو صحیح شو فار ایگزامپل دې تاسو مو سره ویو کې میکرو یا ریکارډ میکرو باندې کلیک کړئ نام ورته ورکه فار ایگزامپل تم ورک اوکے کا
صحیح شو زه ورته لیکم ورته فار ایگزامپل مو سره دی مثال څه ټیکس ورکې تو ټایپ سټاپ کا ریکارډ بیا چې کله ته فار ایگزامپل بل ځای ته دې ځای ته راوړی شي میکرو ته لاړ شه ورته مو سره ویو کې څه رن کړه هغه فکر تو سره ګورئ ریکارډ شوی بار بار تو سره بل ډاکومنټ کې راځي صحیح شوه ورډ ما ختم شي سبا نو به انشاءالله په ایکسل باندې شروع دا مو سره دا ټاسک بار دی نه دې نه دا پوسټ د کوم پیج نمبر دی ورکې دا سره دا مو سره سټیټس بار دی سټیټس او دا ورډ والا د دې سټیټس بار دې ځای پورې ګان او دا صحیح ده سره اخر ته دا ټول سټیټس دا مو سره ټول سټیټس بار کې راځي صحیح ده او د لاندې سکون د وینډو والا دا ډایلوګ باکس دا مو سره وینډو والا ټاسک بار نه دی دې نه دا پوسټ دا مو سره ټول سټیټس بار کې راځي صحیح ده بس دا مو سره سټیټس دې بار باندې سوا درګه ډایلوګ باکس خي سر بٹ ډایلوګ باکس تاسو سره چې کوم د اذر کې مغه مثال ډایلوګ باکس کې تو سره ګوره دي جنا ته ورته انګلیش سیټ اپ کوي شي صحیح ده مثال هو د ټول مثال ټاسک بار کې راځي چې تو سره زومینګ ده د تو سره لی اوټ پرته دي صحیح ده څه کې اور سره مثال کوي شي